لیکن بجای د دې چې موږ د دې مبارکې میاشتې قدرداني وکړو چې د الله رسول وایي شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده. زموږ هغه تجاران ته زموږ یو پیغام ورسوئ چې د الله په خاطر باندې الله قادر مطلق ذات دی، د خدای په خاطر د خدای د مخلوق سره ښېګڼه وکړي. درې میاشتې بورې ستا کړي، روی افزای ستا کړي، خرماوې ستا کړي، غوړي ستا کړي. په دغه روژه کې وایي دا سیزن دی ګرانې خرڅي، قسم په بالله که دا د کاروبار سیزن دی، دا د عبادت سیزن دی، دا د الله د راضي کولو سیزن دی، دا د خدای رضا لاسته راوړلو سیزن دی. الله تبارک و تعالی چې په کوم شي خوشحاله کیږي، ما درته وویل فاحب الخلق، الله په مخلوق کې الله ته نږدې هغه کس دی چې د خدای تبارک و تعالی د مخلوق سره ښېګڼه کوي، د الله د مخلوق پر مخلوق باندې رحمیږي، دا الله ته محبوب کس دی. په دې روژه کې د خدای پر مخلوق باندې ورحمیږي، ګرانۍ مه جوړوئ، د خدای په خاطر ګرانۍ مه جوړوئ، که نه قسم په بالله د دې زور درته وخېږي. داسې مرضي، داسې نقصانونه، داسې اسماني آفتونه به در باندې راسي، یوې خواته به دې مخ نه ګرځي، دا به د روژې د مظلوم آه و فریاد وي. برا مخکې په څو اوس په څو ده خو مه شوه چې په پارسلان یې وړي، خو توان لري، ته واسې وګوره چې یو پاو پیسې نه لرې، د هغه هم ستا سره ستا روی حافظه دې ستا کړی و چې روژه را روان ده، ښه به وګټې. ما درته ووایي چې دا د پیسو د ګټې کاروبار میاشت نه ده، دا الله پاک جل جلاله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا هغه میاشت ده، د دې قدراني په دې وجه ده چې الله خپل مقدس کتاب په دې کې نازل کړی ده. دې ته نبي علیه الصلاة والسلام شهر عظیم ویلی ده، دا یې د مغفرت میاشت بللی ده، دا یې د رحمت میاشت بللی ده، دا یې د مواساتو د همدردي او د غمخوارۍ میاشت بللی ده، دا یې د کاروبار میاشت نه ده بللی د الله په خاطر باندې. که غواړې چې موږ د جهنم څخه خلاص وو، صدقه کوه، کاروبار کې په مخلوق باندې نرمي راوله، ودېږېټې دا نور خلک یو دم شان ارزان ورلکه د خلکو د اسانۍ دپاره، د خلکو داسې چې کس په مخه درلی یا دوکان ته درالې سودا یې وکړه او درته ووایي چې دا حاجي صاحب پور دی، ورکه هېڅ پروا نه ده. د روژې د قدردانۍ د الله سره سودا وکړه، پټه سودا وکړه، داسې دا سړي ته ګوره له ځان سره ګډ شه چې خدای دا خو ستا بنده دی، زه نه ویم ګوره چې یو بې سکې راکړي، خو زه د دې میاشتې د قدردانۍ په وجه او ستا حبیب ویلي دي چې د الله پر مخلوق باندې رحمېږي، زه نن خدای ستا سره سودا کوم، نن زه ستا سره تجارت کوم. الله ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، د دې څه علما لیکي چې الله تبارک وتعالی د بندګانو سره تجارت کوي. تجارت څه شی دی د خدای؟ دغه نیک اعمال، دغه کارونه د الله تبارک وتعالی سره د یو معاملې او د تجارت په خاطر باندې کول، د قیامت په ورځ الله تبارک وتعالی د دې بهترین اجر ورکوي. واورئ هغه کسان چې الله هستي ورکړې ده، واورئ هغه کسان چې الله پاک جل جلاله د دوکاندارۍ توفیق ورکړي دي، غټ غټ شرکتونه لري، د الله پر مخلوق باندې ورحمېږي. یوه خرما روژاتي ته د هغې ورکول، یوه خرما روژاتي ته د هغې ورکول، دا د انسان دپاره د دنیا او مافیهانو بهتر دی. د دې الله تبارک وتعالی په خپله د دې خرما روزنه کوي، داسې ساتي لکه یو مورکۍ چې خپل ماشوم بچی ساتي، څومره ځوان ځینې جوړ کړي، غټ ځینې جوړ کړي. دا خرما الله پاک تا ځای ته ورسي لکه د احد غر، دا په سرو زرو واوړي او بنده ته وایي چې دا تا زما په لار کې خیرات کړي دي، زه جنت ته ولاړ شم. دا د کاروبار میاشت نه ده، دا د الله سره د معاملې میاشت، دا د سیزن د پیسو د سیزن نه، بلکې د آخرت د جوړولو د سیزن میاشت، دا د رحمت د سیزن میاشت، دا د مغفرت د سیزن میاشت، دا د دې سیزن نه دی چې ته په دې کې کاروبارونو سره پراخ کړې، خلکو ته هغه سټاک شوي شی رامخ کړې او بیا چاړه ورته تېره کړې، څوک راځي بس په حلالوه. حلالول دې ته نه وایي چې خلکو رګونه وپرې که، حلالول دغه ته وایي چې د غریب څخه په داسې حال کې چې دی مجبوره دی، قرضداره دی، چا خپل د کور سرایونه خرڅ کړي دي، د کور سامانونه خرڅ کړي دي، دغه د روژې دپاره یو خرچه برابره کړي، دته تا چاړه ورته کښلې ده. الله دې موږ ته هدایت وکړي. عزیزانو، دا مبارکه میاشت ده، په دې میاشت کې ډېر کوشش دا وکړئ،
که مالی عبادت مو په وس پره دی، که بدني عبادت په وس پره دی، که ذکر و اذکار دی، که خوش اخلاقي ده، دا ټول په ځان کې راولئ. الله دې موږ ته د ښې روژې توفیق راکړي.